سلامونه او درناوی، هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ او ښه ورځ مو تر دا دمه را رسولې وي. تاسو د ایبین رسنۍ ګورئ او زه شبنم دوران له نظر محمد کټوازي سره دلته د بیلفاست په کرکټ لوبغالي کې یو او دغه کوم سیریز چې روان دی د افغانستان او ایرلند ترمنځ غواړو دغه وروستۍ او برخلیک ټاکونکې لوبې چې پاتې دي دا کور کړو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو چې په پایله کې به د دغه سیریز ګټونکي څوک وي او نن چې برخلیک ټاکونکې لوبه ده افغانستان دوه بایللې دي او یوه یې ګټلې ده او ایرلند بیا دوه ګټلې یوه یې بایللې ده. نن به دغه لوبه چې هره لوبډله ګټي هغه بیا فاینل ته ورځي چې دا به لا پسې جالبېږي. نو زه به ډېرې خبرې نه کوم، نظر ته به هم موقع ورکړم، دا به هم تاسو سره وروستي او تخنیکي جزئیات شریکوي. په خیر راغلې او نن باران هم ورېږي، وروستي جزئیات لیدونکو ته ورکړه چې مننه شبجان جان. که څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر دې مهاله ټولې درې لوبې سوي دي د دې لړۍ شل اوریزې او په دې کې دوه ایرلند ګټلې دي، یو افغانستان ګټلې ده. که نن لوبه خوشبختانه که چېرته اوسي، که څه هم موسم باراني دی، باران اوري، که نن لوبه اوسي او افغانستان دا لوبه وګټي نو پنځمه لوبه ډېره جالبه د لوبو لړۍ به پایلو به سي. افغانستان په خپل لوبډله کې څه بدلونونه راوستي دي چې تر اوسه پورې لا سکواډ اعلان سوی نه ده. کله چې پچه ولویږي له هغه بعد به سکواډ هم اعلان سي. ایرلند هم په خپل لوبډله کې څه بدلونونه راوستي دي، نو دا معلومات به له پچې لویدو وروسته به موږ ته معلومات وسي چې څه بدلونونه راغلي دي او څوک په دې لوبه کې لوبیږي او څوک نه لوبیږي. نو زموږ سره پاتې سئ او تاسو ته به شباب شباباني معلومات درکوو.